یو ور به دې الله رانیسي کور به دې هم رانیسي الله. او دا خو مشاهده هم ثابته سوې ده چې چا په حرامو باندې کارونه کړي دي او خیانت یې کړی ده دنیا کې موږ تاسو ولیدل ښه د دنیا کې نتیجې ته ګوري نتیجه یې څرنګه راغله هېڅکله په حرامو کې سکون نشته اطمینان نشته عزت نشته ده من کان یرید العزة فلله العزة جميعا خدای سره عزت ده موږ ډېر ښه خلک لرو تاسو وګورئ موسی علیه السلام یو غریب طالب مولا ده پیغمبر مولای په څنګ کې قارون ده چې قرآن ویل تنوء بالعصبه یو ډله په کنجانو باندې مستړي خو نن قارون نه قبر شته نه څوک یادې په معاشره کې او د موسی علیه السلام خولې نه چې راوباسي نو علیه السلام زه چې دا شپېتاویا کاله کوبته ډېر غټ غټ منصبونه وکړي خو که لاړې قبر ته که نه بیا ډېر مشکلات دي ښه ستونزې بیا ډېرې دي نو ډېر احتیاط کول ځان سره پکار دي ځان باندې رحم پکار دی خلکو قل حق خبره دا ده الله وایي انها تذکره دا قرآن نصیحت ده انها ضمیر قرآن ته راجع ده په تاویل د آیاتو سره انها مؤنث ده په تاویل د آیاتو باندې انها دا قرآن پاک تذکرة النصیحت ده فمن هغه څوک شاء چې خوښه سي ذکره یادی دغه قرآن لره یادی او نصیحت به اخلي ښه دا علما په پیږي کله انها تذکرة دي پر دا زرد او صفت موصوف ده صفت ورته محذوف منو په اعتبار د متعبره ده ان هذا قرآن تذکرة دا نصیحت کائنة دا ثابت ته په صحف مکرمه په کاغذونو صحیفو کې چې ډېر معزز دي عند الله دا کاغذونه ډېر معزز دي عند الله رښتیا معزز دي کنه دي د قرآن په عزت باندې ما اول وخت کې لږ خبره کړې وه فی صحف مکرمه په صحف کې دي چې مکرمه چې ډېر معزز دي الله څه وایي مرفوعه دغه صحف د قرآن پاک ډېر اوچت دي په قدر کې په مرتبه کې ډېر اوچت دي رښتیا هم ډېر اوچت دي ډېر قدر او شان لري ښه یا مرفوعه ډېر اوچته درجه لري الله وایي مطهره او دا صحف دا کاغذونه د قرآن پاک او دا صحیفې مطهره دا پاک دي د مسکولو د جنوب د حیزې او د بیاودس سړي نه موږ بیاودس قرآن ته لاس رسو د دومره عظمت کتاب ده هر شي ته لاس وروړی سي بیاودس قرآن ته لاس لا یمسه الا المطهرون چا په لاسونو کې دي دا صحیفې د قرآن پاک بی ایدي سفره په لاسونو د ملایکو کې زه آسان تعبیر به زه وکړم سفره سفیر ته وایي سفیر په مابین یو چا کې واسطه وي لکه موږ سفیران دي هغه واسطه د دوه ملکونو منځ کې نو الله فرشتو ته سفیران ویلي او فرشتي سفیران دي کنه د الله منځ کې د پیغمبر جبرائیل علیه السلام سفیر ده قرآن راوړی ده بی ایدي سفره په لاس د سفره د کرام الکاتبین کې د فرشتو په لاسونو کې دا صحف ثابت دي یا بی ایدي سفره نه مراد انبیا کوي انبیا په خپل سفیران دي د الله او د امت په منځ کې یا بی ایدي سفره نه مراد علما د امت کوي ځکه علما سفیران دي په مابین د پیغمبر کې او د امت کې علما سفیران دي د پیغمبر او د امت په منځ کې علما سفیران دي بی ایدي سفره په لاسونو د فرشتو کې کرامن چې ډېرې معزز دي د فرشتې په الله باندې برره اتقیا دي پرهیزګاران دي قتل الانسان ما اکفره دا وایو خیر د تنګېږم انشاءالله د دې شان نزول دا و تاسو ته معلومي ابو لهب د پیغمبر څه کېږي ما ته پته نه لګي ترې ده خو زه به یوه خبره وکړم هسې د ترجمې نه اخوا وخلکو چې دا څوک مخالفت د قرآن وکړي او د رسول الله وکړي ښه تاسې خپله دا پښتو ولې په د قرآن پاک کې نه را داخلوئ په ایمان وکړئ تا تره کافر وي چې زه په دې منبر یادوم که نه چې د پلاني تره تاسو وایئ چې قرآن څنګه یاد کړی به زه یاد کړم والله مړ کوي ابو لهب د پیغمبر خلاف وکړ د چا خلاف یې وکړ تاسې الله څرنګه رسول الله ته وایي وایي ګورئ د تا یو تره ده ښه د تا خلاف یې وکړه د ما د وجې نه ما خلاف هم چې مشرک ده ښه والله تر قیامته به په هر منبر کې زه دا خبره کوم تبت یدا ابي لهب خدای دې تباه او برباد کړي ابو لهب و تب بربادم ده وایه که نه ما اغنى عنه ماله وما کسب مال او دولت ګټه ورنه کړه وایه ولا ورته به هم داخلوم وایه او ښځه به هم داخلوم ته په ایمان دې چا تره داسې صفت وکړه تر قیامته پورې موږ دا وایو چې خدای دې د پیغمبر تره تباه او برباد کړي وایو که نه
په لکونو په یربونو خلک په ورځ کې وایي خدای دې د پیغمبر څنګه کړي تباه او برباد کړي. همدغه ترجمه یې ده که نه؟ اولاد هم تباه کړي، خدای جهنمي ښځې هم تباه کړي، اولاد هم تباه او برباد کړي. ګورئ الله تبارک وتعالی په دین کې د چا مخالفت نه مني. وایي ګوره د تا تره ده ښه مخالفت د دین کې پروا یې ډېره نه راځي. لا یخافون فی الله لومة لائم. د خدای په دین کې د چا ملامتیا نه څوک نه ډارېږي. تاسې دې شان ته وګورئ وایي ته به یې وایي د دې ابولهب عتبه زوی ام کلثوم د پیغمبر لور کې واده وه، 2 زمنو باندې واده ده، خو زه به د خپل کار ترې نه حاصل کړم شان نزول. زما په خبره پوهېږئ دغه صورت چې کله نازل شو دغه تبت یدا ابي لهب، نو ابولهب راغی زوی ته یې وویلې ځه وایي